السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، نن یو ځل بیا د یوټیوب له دې چینل څخه تاسو ته راغلی یم او غواړم د یوټیوب د زده کړې دوهمه ویډیو تاسو ته چمتو کړم او همداشان تاسو ته هغه معلومات کوم چې موږ زده دي او خپل یوټیوب چینل مو روان کړی دی دغه درته وښیم. یعنې هدف دلته له دې ویډیو دا دی چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړول غواړئ او غواړئ چې په آینده کې له یوټیوب چینل څخه پیسې وګټئ، باید په کوم رقم یوټیوب چینل جوړ کړئ، کوم مراحل باید طی کړئ. تېره ویډیو کې موږ درته د یوټیوب چینل د نوم د جوړولو طریقه او د جمیل لومړی چې یوټیوب موږ جوړو باید جمیل آی ډي جوړه کړو چې هغه مو هم درته کېښوده. که هغه ویډیو مو نه وي لیدلې یا نه پوهېږئ د جمیل آی ډي په جوړولو طریقه، موږ به د دغې ویډیو لومړۍ ویډیو لینک په ډسکرپشن کې درته واچو. راځو یوټیوب ته. تاسو به کله چې کروم براوزر خلاص کړو، تاسو به په دغو دریو نشانو باندې کلیک کړئ او دلته به ډیسکټاپ باندې کلیک کړئ. کله تاسو ډیسکټاپ باندې کلیک کړو نو تاسو ته به د موبایل د کروم براوزر صفحه د کمپیوټر صفحې ته واوړي چې له دې لارې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې کوم رقم سیټینګ تاسو په کمپیوټر کې د یوټیوب د چینل لپاره کولی شئ دلته هم وکړئ. تاسو به په دې کونج کې کلیک کړئ. تېره ورځ موږ یوه یوټیوب چینل د مدني جانان په نوم جوړو. موږ ویلي وو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به څنګه کولی شو چې د دغه یوټیوب چینل کې نور تغیرات، نور سیټینګونه وکړو، یعنې څنګه پروفایل عکس او همداشان څنګه کولی شو چې د بینر عکس ورته ولګو. تاسو به لومړی راشئ خپل د یوټیوب پروفایل ته. د کونج کې کوم څه چې معلومیږي زه یې رانږدې کومه. دلته ستاسو د یوټیوب چینل پروفایل ښکاري. د کونج کې تاسو کلیک کړئ. تاسو دلته به دا صفحه راوړي. دلته به تاسو په یور چینل باندې کلیک کړئ. کله مو چې په یور چینل باندې کلیک کړو تاسو ته به دا صفحه راوړي. دغه څخه به وروسته تاسو دلته په کوسټمایز چینل باندې کلیک کړئ. کله مو چې په کوسټمایز چینل باندې کلیک کړو تاسو ته به دا ځای دلته به تاسو ګیټ د اپ نه وایي، تاسو به کته کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک کړئ. کله چې دغه ځای تاسو ته راوښته دلته نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل یوټیوب چینل لپاره د پروفایل عکس منظم کړئ او ځینې نور مهم سیټینګونه چې وي هغه به هم انشاءالله موږ په راتلونکي او په دغو ویډیو او په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته وکړو. دلته به تاسو لومړی کله چې تاسو غواړئ خپل پروفایل باندې د یوټیوب چینل باندې تصویر ولګوئ نو دلته به تاسو دغه صفحه چې تاسو ته پرانیزي تاسو په برانډینګ باندې کلیک کړئ. برانډینګ باندې کوم کلیک کړل دلته تاسو ته وایي چې تاسو د پروفایل لپاره کوم عکس یا کوم تصویر لګوئ. تاسو به په اپلوډ باندې کلیک کړئ. موږ په اپلوډ باندې کلیک کوو، یو تصویر راخلو. دغه تصویر زه غواړم چې په دغه آی ډي یعنې مدني جانان په نوم چې کومه یوټیوب چینل دی په دغه باندې ولګو. دلته به تاسو په ډن باندې کلیک کړئ. به ولګېږي. تاسو به دلته په دوهم وینئ دا بینر ده، یعنې هغه د یوټیوب چینل شاته چې کوم تصویر لګېدلی وي په هغه باندې به دلته کلیک وکړئ. دلته به یو څه انتظار ورته کوئ ځکه چې لږ وخت نیسي. راځم یو تصویر ورته پیدا کومه. ښه، دغه تصویر ما د بینر لپاره انتخاب کړو. څو
غواړم چې دا هم ولګوم. تاسو به دلته بیا هم په ډن باندې کلیک کړئ او ستاسو دا تصویر به هم لږ یو څه ځنډ وروسته ولګېږي. تاسو وینئ دوستانو دا خاتمه ستاسو د معلوماتو لپاره. تاسو کولی شئ چې یو څه ښایسته منظم لوګو وي یا بل څه وي هغه ورته تنظیم کړئ. د دې وروسته تاسو په بیزیک انفارمیشن باندې کلیک کړئ. دلته تاسو دا غواړئ چې تاسو د نوم ورته چینج کوئ هم کولی شئ چې چینج کړئ او ډسکریپشن کې تاسو ته وایي چې څه غواړئ. مثلا تاسو آی ډي چې کله څوک ګوري تاسو د یوټیوب چینل چې کله څوک ګوري تاسو اباوټ کې باید کوم انفارمیشن موجود وي. تاسو باید دلته د خپل یوټیوب چینل مشخصات ولیکئ چې تاسو یوټیوب چینل د څه باره کې دی. دلته تاسو نه ایمیل غواړئ چې باید تاسو خپل ایمیل ورته کوم چې چینل جوړ ده. کله چې تاسو دلته خپل پروفایل او پروفایل تصویر د یوټیوب چینل او بینر تصویر ولګول تاسو دلته په پبلش باندې کلیک کړئ. د پبلش له کلیک کېدو څخه وروسته دلته تاسو دغه تصویران به ولګېږي په ستاسو د یوټیوب په چینل باندې. بالکل دا اوس ولګېدل. یو بل مهم سیټینګ چې باید تاسو یې وکړئ تاسو به کته راشئ او دغه سیټینګ به پیدا کړئ. دلته ډېر مهم سیټینګونه دي چې باید تاسو دغه سیټینګونه حتما وکړئ. راځو دلته سلیکټ کنټري دغه به تاسو افغانستان نه انتخابوئ ځکه چې چیرې تاسو دلته افغانستان انتخاب کړئ تاسو دلته د مونیټایزیشن بټن نه ان کېږي، یعنې ستاسو هغه کوم واچ ټایم او څه چې وي هغه به نه ښي. یعنې زه اوس درته وښیم ګورئ دوستان دلته موږ افغانستان انتخابو. ځینې ملګري وایي چې پوښتنې هم کوي چې دلته به موږ ته ولې هغه 40 کوم 12 میاشتې کې باید موږ څومره شرایط پوره کړو هلته موږ ته دلته نه راوړي مونیټایزیشن کې. دلته کله تاسو کلیک وکړئ مونیټایزیشن بټن راوړي. دلته تاسو ته ګورئ دوستانو کوم څه نه ښکاري، خو کله چې موږ دلته یونایټډ سټیټ ان امریکا انتخاب کړو نو له دې څخه وروسته به تاسو دلته مونیټایزیشن بټن هم راوړي. دلته تاسو به په چینل باندې کلیک کړئ. د چینل څخه به وروسته تاسو په کنټري اف د ریسیډنس باندې کلیک کړئ او دلته تاسو کته راشئ یونایټډ سټیټ یعنې امریکا به انتخاب کړئ. دا هېڅ کومه خبره نه ده. ځینې ملګري وایي چې دا به موږ به څنګه کولی شو چې مونیټایز کړو اکثر کله چې موږ شرایط د یوټیوب چینل پوره کړو، خو هغه کېږي ایډسنس سره کېږي. دلته خاص تاسو باید دغه شرایط چې دي دغه شرایط ورته پوره کړئ چې اوس به تاسو ته هم ښیم. دلته یونایټډ سټیټ موږ ورته انتخاب کړو. دلته په سیو باندې کلیک کړو. ګورئ دوستانو تاسو ولیدل دلته که چېرې دا شرایط تاسو ولولئ دلته وایي چې تاسو باید په 12 میاشتو کې 1000 سبسکرایبر او همداشان 4000 سابس تاسو یوټیوب چینل باید وکتل شي. له هغه نه وروسته به تاسو ته وایي چې موږ میسیج درته وکړو او تاسو به بیا خپل مونیټایزیشن بټن آن کړئ او ستاسو په ویډیوګانو به اعلانات راځي او د هغه اعلاناتو څخه به وروسته تاسو ته موږ د اعلان په سر څومره لیدونکي ستاسو یوټیوب چینل زیات ولري هغومره به تاسو ته موږ پیسې زیاتې درکوو. نو دا دلته به تاسو دغه مونیټایزیشن یا کنټري به امریکن یا یونایټډ سټیټ انتخابوئ. بل دوستانو په دغه ځای کې کله چې تاسو کنټري انتخاب کړئ دلته په لومړي جنرال کې به تاسو دغه یو اس ای ډالر صحیح دي دلته بله کرنسي نه انتخابوئ ځکه چې دا یوټیوب چینل امریکن جوړ کړی ده او د کمپنۍ کې کار کوي. تاسو به هم کله چې دا یونایټډ سټیټ تاسو انتخاب کړل تاسو به دلته کیورډ مثلا تاسو دغه چینل چې جوړ دی د څه په باره کې ده. مثلا ما مدني جانان ورکړی زه ورته لیکم چې مدني نعتونه. دلته به تاسو په ګو باندې کلیک کوئ هلته به کیورډ راځي. دا کیورډ ځکه ضرور ده چې کله
یو څوک مدني نعتونه سرچ کړي، تاسو کومه ویډیو چې جوړه کړې وي نعت یې شریک وي هغه به ستاسو ویډیو به هم هغوی ته ورځي او هغوی به یې ګوري. بل مثلا ښایسته نعتونه، داسې مختلف کیورډ به تاسو ورته کېږدئ. موږ یو بل کیورډ تلاوت القرآن دا هم ورکړو، دې نه وروسته به تاسو دلته په سیو باندې کلیک کوئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک کوئ دوستانو، دلته په یوټیوب کې زیات سیټینګونه دي، یعنې په یوه ویډیو کې هیڅ امکان نه لري چې څوک دې دغه ټول سیټینګونه وکړي. خو نن مو درته د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه مخکې ښودلی، اوس مو درته د یوټیوب چینل د پروفایل تصویر او همداشان د بینر تصویر او همداشان د ځینې کیورډ مو درته وښودي. په راتلونکي کې به تاسو ته موږ د یوټیوب چینل څنګه ویریفای کړو، یعنې څنګه یې په خپل نمبر باندې ثبت کړو او څنګه نور سیټینګونه کې وکړو چې زموږ یوټیوب چینل منظم راشي او وخت سره موږ پرمختګ کې وکړو. د دې لپاره چې تاسو نور معلومات هم حاصل کړئ، تاسو همیش زموږ یوټیوب چینل درمان ټیک په نوم چې کومه یوټیوب چینل دی، په دې کې به تاسو ته مختلف معلومات د هرې برخې غږ د کمپیوټر وي او که د ځینې نورو ویډیوانې وي تاسو ته به اپلوډ کېږي. تاسو زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کوئ، ځکه چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسېږي او دغه د بیل آیکن که چیرې تاسو ووهئ، موږ که هر کله ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته به یو زنګ کوي او ستاسو په معلوماتو کې به لا زیاتوالی راځي.